مینه کې چې درد نه وي او غم نه وي، مینه کې چې درد نه وي او غم نه وي، خوند نه کوي یو چې پکې هم نه وي. هر وخت دا خپله خوښه مه کوه، کله کله فکر د چا سم نه وي. سلامونه، مینه او ادب د خیال نړۍ ادبي خپرونې مینوالو. نن په خپرونه کې راسره خواږه ملګري دي. د همدې بیتونو شاعر نه به غزل واورو، بیا پسې د نورو ملګرو نه واورو. تا ته ول ښه راغلاست وایو او په مینه به درنه څو غزلې او ترنم واورو. ډېره زیاته مننه کور ودان زور چې اول یو غزل همداسې ووایم ترنم سره به بیا وروسته مهرباني. صحیح ده. غزل ده چې وطن کې بل رنګ حالات روان دي. وطن کې بل رنګ حالات روان دي، هر څه په خیر او په خیرات روان دي. وطن کې بل رنګ حالات روان دي، هر څه په خیر او په خیرات روان دي. دا څه وحشت ده راخور شوی په ښار، دا څه وحشت ده راخور شوی په ښار. خلک په زړونو باندې مات روان دي. مشاعره دغسې نه وي یاره، مشاعره دغسې نه وي یاره. راځه چې ځو دا څه چټیات روان دي. او زیړ مازیګر غاړه د سیند لاس په لاس، زیړ مازیګر غاړه د سیند لاس په لاس. دوه مینان په ملاقات روان دي. دنیا سپوږمۍ کې د ژوند سرک لټوي، دنیا سپوږمۍ کې د ژوند سرک لټوي. او پښتانه مخ په جومات روان دي. پیره پکړونو د شکی غوندې شوم، پیره پکړونو د شکی غوندې شوم. نن سبا ښکلي درته زیات روان. او دای خبرې په دغې رقم دي، دای خبرې په دغې رقم دي. که د جانان د خولې نه شات روان دي. منصورې مړ که په ګناه د مینې، منصورې مړ که په ګناه د مینې. په الماس هم ملاحظات روان دي. مننه صاحب، مهرباني. په ما دې هڅه کبر وکړه خو خبره مې واوره، په ما دې هسې کبر وکړه، ما دې هڅه کبر وکړه خبره مې واوره. میړه خو خامخا کوي خو چې بدرنګونه کوي. د همدې بیتونو شاعر مایل خان حساس صاحب نه به غزل واورو. په اور داغلي زړه کې مې پولۍ اوړي راوړي، کابل کې چې دا شوخې جنکۍ د کلي وړ کې ټول لاس په نامه ورته ولاړ وي، د کلي وړ کې ټول لاس په نامه ورته ولاړ وي. هغه چې مازیګر کې په بلۍ اوړي راوړي، یو څوک د خان حجره کې له مستۍ اوړي راوړي، یو څوک د خان حجره کې له مستۍ اوړي راوړي. یو څوک پکې له ډېرې مجبورۍ اوړي راوړي. یو وخت ستا نامه مې هر محفل کې یادوله، یو وخت ستا نامه مې هر محفل کې یادوله. اوس هغه نوم په ژبه په خوارۍ اوړي راوړي. او غربته مجبورته اذیته نور مې پرېږده، غربته مجبوریته اذیته نور مې پرېږده. تر څو به مې په ستوني کې سلګۍ اوړي راوړي. او مایل له تنهایي مرمه خو څه وکړم مجبور یم، مایل له تنهایي مرمه، مایل له تنهایي مرمه خو څه وکړم مجبور یم. یو ښکلی مې په زړه هره ګړۍ اوړي. لږ به نشې ته کینو چې یو څو شپې ته کینو، چرته چې ښکلي وینو لاړ شو دې ته کینو. خلکو څلور کړي دي مونږ یوې ته کینو. خیبر روحان صاحب نه غزل روحان صاحب نه زیاته مننه چې وخت هم راکه. الماس صاحب ناست دی، نو یو غزل دی په دې هیله چې تاسو خوښ شي. نه پکې ګل قیمت پیدا کنه غزه ختم شو، نه پکې ګل قیمت پیدا کنه غزه ختم شو. د دې وطن هر څه ختمیږي او هر شی ختم شو. تنا خبره بنو کله ماته ګل راکوي، تنا خبره بنو کله ماته ګل راکوي. کال نیمایي ته رسېدلی پسرلی ختم شو. زه که د خاورو لاندې کېږم کله غرونه وړم، زه کله خاورو لاندې کېږم کله غرونه وړم. ته به خوشحاله شي چې زه یو لیونی ختم شم.
ما به دا ستا په سر له هر چا سره خوله وهله ما به دا ستا په سر له هر چا سره خوله وهله خو اوس مې تا سره هم مړی او ژوندی ختم شو درستی بیت دی تا یې له کبره په محفل کې سلام وانخیسته تا یې له کبره په محفل کې سلام وانخیسته خیبر همدې خجالتۍ نه ځای په ځای ختم تور دودانو او له تاسو نه قربانو یاره یوه نښه د جانان د لاس رومال دی یوه نښه د جانان د لاس رومال دی مودې وشوې چې ساتلی مې سنبال دی الماس پیژنې چا وکړه ترې پوښتنه دی ویل هو هغه زمونږ کلیوال دی جعفر الماس صاحب نه به ترنم واورو ډېره زیاته مننه زه هي تور لونګینې زنګې د په سپینه غاړه لیونی بیا ګودر ته لاړه خدای خبر بیا به د چا خونه کړې وي جاړه یا لیونی بیا ګودر ته لاړه یا تور لونګینې زنګې د په سپینه غاړه یا لیونی بیا ګودر ته لاړه زما یې زړه په اور نیولی داسې په سره جوړه کې ښکاري وپرې ښایسته ده دا ټول کلی داسې په سره جوړه کې ښکاري یا لکه چې باغ د ګلو وي چرته په شاړه لیونی بیا ګودر ته لاړه تور لونګینې زنګې د په سپینه غاړه لیونی بیا ګودر ته لاړه یا کیسې کوي زموږ د مینې خپلو کې داسې خلک وایي دا را روانه جوړوینې یا خپلو کې داسې خلک وایي یا الله پاک یو بل ته جوړ کړي دغه دواړه لیونی بیا ګودر ته لاړه خدای خبر بیا به د چا خونه کړې وي جاړه یا لیونی بیا ګودر ته لاړه ما درته ویل مینه ګران کار دی خو تا زما کله منله وځان ترې ساتي څوک چې هوښیار دی خو تا زما کله منله اوس په سر خورې باده و خیرونه غواړه لیونی بیا ګودر ته لاړه تور لونګینې زنګې د په سپینه غاړه لیونی بیا ګودر ته لاړه ګور د بل د کور عزت یم زړګی د صبر کا زمانه اوس نو د بل چا امانت یم زړګی د صبر کا زمانه ویلې الماسه بس د مرا پسې ژاړه لیونی بیا ګودر ته لاړه تور لونګینې زنګې د په سپینه غاړه یا لیونی بیا ګودر ته لاړه مننه صاحب مننه عقل او شعور لیونې کړي یو موږ خپل غرور لیونې کړي یو دغه د انګورو لخته وریبئ دی د کاپیرې لور لیونې کړي د خیال نړۍ ادبي خپرونې مینوالو دا وه زموږ کوچنۍ شانتې مرکه چې په قرهباغ کې د عبدالله عبید دوی په دیره کې برابره کړه او تر بلې خپرونې پورې په پاک رب مو سپارم د خدای په امان